دا د اتل غازي امان الله خان مزار دی چا چې د نن نه پوره 98 کاله وړاندې هیواد ته د انګریزي ښکېلاکه پوره خپلواکي ترلاسه کړه. امان الله خان هیواد د نړۍ د آزادو هیوادونو په کتار کې ودراو. هر کال دغه ورځ په هیواد کې په شانداره مراسمو ولمانځل کیږي. غازي امان الله خان د 1919 کال د فبرورۍ په 28مه د پلار له وژل کېدو وروسته د واک پر ګدۍ کېناست او سمدلاسې د افغانستان د بشپړې سیاسي خپلواکۍ غوښتونکی شو او دا کار یې د افغان انګلیس د درېیمې جګړې سبب شو چې تر لنډ جنګ وروسته انګلیسانو د افغانستان ازادي په رسمیت وپېژنده چې تر هغې وروسته دغه ورځ په ټول هیواد کې په ښو مراسمو منځل کیږي. د ننګرهار والي هیوادوالو ته د دې ویاړلې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ د ستر غازي امان الله خان د مزار د رغېدو ژمنه وکړه. د هیواد خپلواکۍ د 98مې کلیزې د نمانځلو له امله ټولو هیوادوالو ته د اتل وسلوال پوځ منصوبینو ته د ننګرهار او د مشرقي پتمنو ولسونو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. زه باور لرم چې په راتلونکي کې به دا مزار په اساسي ډول سره جوړیږي خو تر کومه ځایه پورې چې په ولایتي اداره پورې مربوط وو دې مزار ته غځېدلی سړک پارکینګ او خپله په مزار کې ضروري او اړین ترمیمات ترسره شول چې دا زموږ یو مسؤلیت و او هغه موږ سرته ورسوو. د ستر غازي شاه امان الله خان مزار چې نږدې د نړېدو په حال کې دی. هر کال د اسد پر 28مه د دولتي چارواکو له لورې د دغه مزار د جوړېدو ژمنې کیږي خو لا تر اوسه په خپل حال پاتې دی. حبیب الله لورند، انعکاس راډیو ټلویزیون، جلال آباد.